له حضرت علي رضی الله عنه نه یو کس د دې دنیا د اهمیت او ارزښت په اړه پوښتنه وکړه چې دا دنیا یعنې څه. علي رضی الله عنه ورته په جواب کې وویل چې د هغه ځای او د هغه مکان په اړه څه تعریف درته کوم چې پیل یې په ژړا او درد سره وي، انجام یې فنا کېدونکی وي، د حلالو یې حساب او کتاب وي او د حرامو یې عذاب وي. مګر هغه کسانو پکې نجات وموند چې د دغې دنیا له شر او فتنې څخه یې ځان په امن کې وساتو، او هغه چا پکې د تل لپاره ځان ورک کړ چې په دغه شر او فتنه کې مبتلا شول. الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې په زمانه باندې قسم کوي او فرمایي چې ما دې قسم په زمانه وي چې انسان په تاوان کې دی، مګر هغه کسانو چې ایمان یې راوړ، نیک اعمال یې ترسره کړل او یو بل ته یې په حق او صبر باندې توصیه وکړله. السلام علیکم ورحمة الله.